کوم ورونه چې مقبرې له ځي د قبرونو ملاقات له نو په شریعت باندې راتګ کوي. مونږ قبرونو له ولې ورځو د یو څو فایدو دپاره. اول چې مرت رایج، دویم د دنیا نه محبت او الفت زړه کټ شي داسې نه چې د دنیا مونږ ګمراه جوړ کړي، او دریم مر له تیارې وکړو، څلورم مړي ته دعا وکړو چې الله دا وبخه، او دا ورته وویو السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات، په تاسو دې سلامي اے مؤمنانو او اے مؤمنو زنانو د دې کورونو والا زمونږ تاسو باندې سلام دی. تاسو مونږ نه مخکې تللی سئ، مونږ تاسو په نقش قدم در رواني، مونږ تاسو پورې پیوسته کیږو. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته مغفرت وکړي، بخشش دې راته وکړي. زما ورونو اوس دا نشته چې ته هلته ورځې خپو ته وله ودرېږې د قبر، یا سر ته ودرېږې صورت یاسین وې یا بل یو صورت پکې وې او چوپ د اروا د مړي منې مې بخله دی. دا په خیر القرون کې وجود نه لري. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، ابو دجانه، حمزه، زید بن ثابت، انس بن مالک، عبد الله بن زبیر رضوان الله علیهم اجمعین. محمد رسول الله وفات شوه دی او ابو بکر چرته د رسول الله قبر خپو او یا سرته سورۃ یاسین یا تلاوتونه نو کړي. بیا ابو بکر وفات شو، عمر رضی الله عنه یا د ابو بکر زوی داغه قبر ته تلاوت نو کړي. زما په دې خبره ځان پوي کوي. بیا عمر وفات شو، د عمر زوی و قاری عبد الله ابن عمر او نور صحابه کرام او خپلوان ته پاتې شوی دي، هغه نه ورغلي چلته ته تلاوت کړي دي. بیا عثمان وفات شو، داغه خپلوانو د تلاوت نه کړي. بیا علی وفات شو، داغه خپلوانو د تلاوت نه کړي. ابو هريره وفات شوی دی. ټول صحابه کرام وفات شوی دي د رسول الله د خپل مدرسې شاګردان. هیڅ چرته دا څوک ثابتول نشي چې رسول الله ته صحابه کرامو تلاوت وکاو، اول خلیفہ ته دویم خلیفہ تلاوت وکاو، دویم خلیفہ ته دریم او دریم ته څلورم. معزز چې کله دا خیر القرون دي هغه پسې تابعین دي، هغه پسې تبع تابعین دي. هیڅ چرته دا نشته د زماورونو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک، امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د دې قبرونو ته د دوی اولاد د دوی خپلوانو تلاوتونه کړي. ورستو په کومه زمانہ کې به شروع شوي چې کله خیر القرون کې یو عمل وجود نه لري، هغه دین نه دی، هغه طاعت نه دی، په هغې ثواب مرتب نه دی. بس دومره لنډه خبره تاسو یاده کړئ. نو مقبرې له د تلاوت دپاره به موږ نزو زما خوږو ورونو چې ورځو هلته قرآن مجید وړو، یا په هغه قبر کې طاقي یا هغه طاق سره پروت قرآن مجید. دا د قرآن مجید بې عزتي ده، زیارتونو کې پراتی دوړې به پرتې زما ورونو وبال دی. نو دا غلطه خبره ده.